جهاد افغانستان دفاع پاکستان، جهاد افغانستان تجارت پاکستان، تباہی و بربادی افغانستان ودانول پاکستان. دا خبره زه نه کوم غارانو، دا ضیاءالحق خو تاسې پېژنئ چې د پوځ مشر هم تېر شوی، د پاکستان رئیس جمهور هم تېر شوی. افغانان ورونو پاکستان سره بالکل پیسې نشته، بالکل ختم دی. او دا حالت پې کله راغلی؟ دا په 1900 یو کم اتیا کې پې راغلی د ضیاءالحق په وخت کې چې پاکستان سره صرف د 40 ورځو پیسې وي. دا خبره زه نه کوم، دا خبره د پی ټی آی یو د عمران خان د پارټۍ یو مشر شوکت محمود خپله کړې ده چې موږ سره د 40 ورځو پیسې وي، نور پاکستان ختم ونه چلېدو. نو بیا کم کار وکړو افغانان ورونو؟ بیا په افغانستان کې چې د روس او د امریکې جنګ و، دلته خلک ټرین کړي او په افغانستان کې یو جعلي جنګ شروع کړو. مهربانه د 80 ملکونو د اسلامي او غیر اسلامي ملکونو نه ډالر واغسته، زمونږ وینې خرڅ کړي د افغانانو، افغانستان تباه او برباد کړو، زمونږ ماشومان شهیدان کړل، زمونږ مکتبونه وران کړل، زمونږ شفاخانې ورانې کړي او پیسې د نړیوالو نه واغستې او مهربانه پاکستان اقتصاد پې جوړ کړو. نن حالت بیا په پاکستان کې د افغانانو ورونو بیا په پاکستان حالت راغلی او نن پاکستان خپل سفارت، خپل هوایي میدانونه، څومره هوایي میدانونه خرڅوي. راځئ ول در باندې دا ویډیو ګورم، ډیره تفصیلي ویډیو ده او دا ویډیو هیله کوم چې را سره شیر کړئ. دا وګورئ چې پاکستان خپل هوایي میدان इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के लिए बैनुल-अक़वामी जरीदों में रवा माह टेंडर जारी करने का फैसला। हुकूमत का दोस्त ममालिक को तरजीह देने का मंसूबा। सऊदी अरब, यूएई, कतर, चीन और तुर्की की कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर मदऊ किया जाएगा। मुआहदे के तहत एयरपोर्ट 25 साल के लिए आउटसोर्स किए जाएंगे, जिससे सालाना د कराची هوایي میدان، د اسلام آباد هوایي میدان او د لاهور هوایي میدان دم پاکستان خرڅې پیسې ورسره نشته. او کوم سفارت چې په امریکا کې دی هغه هم خرڅې بولي پې لګېدلې او د ټولو نه زیاته بولي چې ده هغه پې یو یهود والي ده چې هغه یې والي، یا یو هندو دی د انډیا، یا تېنه سفارت هغه والي. دا ولې څه چلو شو په پاکستان باندې؟ دا ځکه چې دا 45 کاله تجارت او بزنس زمونږ په سرونو کوو د افغانانو ورونو. اوس نن بیا پاکستان ته د ډالرو ضرورت دی، ځکه دا یو نیم کال چې د طالبان حکومت راغلی نړیوال پاکستان ته پیسې نه ورکوي، ډالر نه ورکوي. نو نن د امریکې یو بیان راغلی دی چې پاکستان حق لري چې خپله دفاع وکړي. زه تاسو ته په دا ویډیو کې دا ویمه چې کیدای شي په جمعه 2 3 یا 4 کې پاکستان په افغانستان باندې هوایي حملې وکړي او دنیا ته ووایي چې دلته دهشتګردي په افغانستان کې. دا ځل به امریکا، برطانیه، نور ملکونه حمله نه کوي، دا ځل به پاکستان په افغانستان باندې حمله کوي او د نړیوالو نه به پیسې الي او ډالر به الي چې دلته ترورستان اډې دي او دلته د دهشتګردي او طالبان چې د خپلې وعدې نه پوره کوي. افغانان ورونو د پاکستان کاروبار موږ همیشه لا خبره کوو، موږ باندې اوچ احسانونه مه کوئ. پاکستان د 80 ملکونو نه به کومکونه راتله د مجاهدینو په وخت کې د اسلامي او غیر اسلامي ملکونو نه په 100 ډالرو کې به 80 ډالر پاکستان پټول او زمونږ په وینو باندې هماغه دې تجارت کړی. پاکستان د پښتنو وینې خرڅې کړي، پاکستان افغانستان تباه او برباد کړی دی. نن ولې پاکستان خپل اقتصادي حالت دومره خراب دی چې خپل سفارتونه، خپل هوایي میدانونه خرڅوي، خپل هر شی خرڅوي. دا حالت په هغې وخت کې راغلی و چې تیار ورته یو جنګ جوړ شو دلته د روس او د امریکې جنګ و په منځ کې. موږ افغانو خدای ته وګورئ چې نور دا د جهاد خبرې په افغانستان کې مه کوئ. دا ټوله ګټې کافرو او پاکستان ته رسیږي. قسم دی که د جهاد یو مره پیدا موږ افغانانو ته رسیږي. نور پس دې د جهادونه محادونه موږ په افغانستان کې نه کوو، ځکه جهاد افغانستان دی پای پاکستان ده. دا به ضیاءالحق هم ویلي او په بوډونو باندې هم لیکلي او دا بیا ویلی چې کم از کم دواتو کرو مجاهدینو کلي افغانستان می چې خپل زموږ مکتبونه یې وران کړل، زموږ وطن یې وران کړو. نن وګورئ افغانان ورونو چې د پاکستان حالت داسې خراب دی اقتصادي چې نن تقریبا 15 سال کاله مخکې هم خراب و. په افغانستان باندې جوړ کړو، پاکستان چې چلیږي په افغانستان چلیږي، پاکستان اقتصاد چې جوړ دی زموږ په سر باندې جوړ دی، زموږ وینې خرڅې زموږ د افغانانو. موږ افغانان اوس هم نه پوهېږو په دې خبره باندې او دا وګوره نوی تجارت کوي. خو انشاءالله دا ځل به کامیابېږي نه، انشاءالله دا ځل به موږ ملي قیام کوو او انشاءالله دا ځل به هېڅکله موږ پنجابی او پاکستان دې ته پرېنږدو چې زموږ په وینو باندې تجارت وکړي او ډالر واخلي. خالد دومره ویډیو مې ته کوله، دا زما خبرې نه وي، دا د ضیاءالحق خبرې وي او دا رښتیا مې درته ویډیو وښوده چې پاکستان خپل هر شی خرڅوي. انشاءالله وخت را روان دی. دا ځل به